یو سوال کوم د دې وطن د واکدارانو نه زه جواب هم غواړم د وطن د مشرانو نه زه دلته چې امن نشته، دلته چې جنګونه کیږي، دلته چې اور بل دی او دلته چې قتلونه کیږي، ماله جواب راکړئ د دې خلکو ګناه څه ده، ماله جواب راکړئ د دې خلکو خطا څه ده. کورونه وران، جماعت وران، حجرې مو ورانې شولې، ولې مو وینې د دې قام دومره ارزانې شولې. د دې وطن په هر وګړي مونږه ننګ کړی دی، مونږه وطن لپاره هر چا سره جنګ کړی دی. د خدای دپاره دلته امن خوشحالي راولئ، په دې غریب ولس مې نوره سوکالي راولئ. که د امن فضا جوړه شوه وطن کې، هله ساه به زما راشي په بدن کې، چې د هر بېوس غریب ارمان پوره شي، بیا به هله د امیر ارمان پوره شي، بیا به هله د امیر ارمان پوره شي.